اشراق مونږ ټوټل 100 رکعاته دی او په کومه طریقه باندې ادا کول افضل دي او کوم وخت کې ادا کول جایز دي او د دې څومره فضیلت دی. ګران کتونکو زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې دغه څلورو خبرو وضاحت وکم. ګران کتونکو چې کله د سحر نور راوخیږي او په دې باندې 20 منټه تیر شي هغې نه وروسته دغه اشراق مونځ ادا کول دا جایز دي او دغه اشراق مونځ ټوټل کم از کم 2 رکعاته او زیات نه زیات چې دی 6 رکعاته ادا کول دا جایز دي. او په دغه طریقه باندې چې کله ته سحر جمع ته راووځې او جمع ادا کړي او په دغه ځای باندې بیا د جمع نه وروسته ناست وي ذکر کوي یا تلاوت کوي حتی چې په تا باندې د سحر نور راوخیږي او ته په همدغه ځای باندې ودرېږي او دغه اشراق مونځ 2 رکعاته یا 4 رکعاته یا 6 رکعاته ادا کړي. دغه طریقه چې دا افضل لکه څرنګه د حضرت انس رضی الله تعالی عنه مبارک نه روایت دی. دا حدیث چې ترمذی شریف را نقل کړی دی دغه صحابي مبارک فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې کله یو مسلمان د سحر جمع د پاره حاضر شي او جمع وکي او هغې نه وروسته په همدغه ځای باندې ناست وي ذکر اذکار کوي یا تلاوت کوي حتی چې به دغه مسلمان باندې نور راوخیږي او هغې نه وروسته دغه 20 منټه تیر شي د نور ختو نه وروسته او دغه مسلمان 2 رکعاته اشراق مونځ ادا کړي نو الله جل شانه به دغه مسلمان ته کامل او مقبول د حج او د عمره برابر اجر او ثواب نصیب کی. مطلب دا چې یو انسان حج ادا کی خو کامل یعنی مکمل حج او مقبول مطلب دا چې هغه خدای پاک جل شانه په ذات کې قبول وي. نو کوم یو انسان په دې طریقه باندې د اشراق مونځ 2 رکعاته یا 4 رکعاته یا 6 رکعات ادا کی نو الله جل شانه به دغه منځګزار ته چې دغه اشراق مونځ ادا کړو د کامل او مقبول حج او د عمره برابر اجر او ثواب نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.